د بلخ ولایت په مارمل ولسوالۍ کې په یو شمېر چک ډیمونو کار روان دی چې کابو 400 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د مارمل ولسوال قاري رسول احمد ابوذر وایي د یو شمېر همکارو بنسټونو په مرسته یې په لویو او کوچنیو چک ډیمونو کار پیل کړی چې په ځینو برخو کې به د ځمکیندنې وروسته د پستې 50,000 ونې وکري. حفر زمین است و چکدم‌های خردترک از خودتان مشاهده کردین. تقریبا 400 نفر در اینجا بر 40 روز در کار مصروف هستند. الحمدلله یک تحولات اقتصادی بر ولسوالی ما هستند. خیلی مردم و جوانای ما از قسمت خوش هستند، راضی هستند. دیگه هدف ما می است که برای جوانای ما زمینه کار مساعد شود. ما کوشش میکنیم با مؤسساتایی که واقعا با مردم در قسمت کاریابی اگر جوانای ما را در کار بگیرن، انشالله ما در قسمت سخت تلاش میکنیم که جوانای ما دستشان با کار بچسبن. بلخوا په دې چک ډیمونو کې په کار بوخت خلک وایي خوښ دي چې اسلامي امارت ورته د کار زمینه برابره کړې. دوی زیاتوي د کاري زمینې ورهاخوا د دغه چک ډیمونو تر جوړېدو وروسته به د دوی ځنګلونو، حیواناتو او د ځمکې لاندې اوبو ته هم ګټه ورسیږي. اول شکر خدا از امارت اسلامی همینقدر خوشحال هستیم که همین زمین آباد کرد، چیز کرد، دمای کار پیدا شد. دیگه خوشحال هستیم که نمیشه 4 تا غریب بیچاره سری کار هستیم، کار میکنیم. اینمی بسیار یک تشکری ماست. در چکدما اگر آب ذخیره شود در آینده ما نیالای پسته خود که در این مناطق جنگلزار است، آبای پسته‌زار خود، نیالای پسته خود از این آبیاری کرده میتونیم. دیگه چکدما از این فایده داره که اینمی چکدما کاو بگیره در مالای مواشی ما، در دهقانای ما، در کلگی فایده از این میرسه. ورته مهال د پروژې مسؤل وایي په مارمل ولسوالۍ کې په څو پروژو کار پیل کړی چې د آبادۍ تر څنګ د همدې ولسوالۍ سلګونه تنه پکې په کار بوخت دي. شامل 3 چکدم است و تقریبا 26,000 ترنج ما در این ساعت داریم که باید کار شود. و همچنان در داخل ولسوالی ما سوشال استراکچر ها داریم، فوتپات ها داریم یا پلچک ها داریم که در مجموع در این پروژه با کار میکنیم. و همچنان یک مقدار ترنج داخل ولسوالی در تپه خراسان میگن دو قسمت داریم. هیره دې نه وي چې اسلامي امارت د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو، د وچکالۍ او سیلابونو د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې په لویو او وړو چک ډیمونو کار پیل کړی چې ځینې یې بشپړ شوي او په ځینو یې کار روان دی. زیارل کوزی، امید راډیو، مارمل ولسوالۍ.